سلامونه نه کې هیر احترامات ملګرو څنګه چې تاسو وکړو د سمات شاه صاحب د زوی واده دی ویډینګ پروګرام دی او ما سره شازیب موجود دی پروګرام روان دی ډیر ښکلی ډیرو هنرمندانو سره پکې موږ غپ شپ ولګو او مزید به نور هنرمندانو سره موږ غپ شپ لګوو شازیب صاحب تاسو ته باقي څه ووایي جی بالکل څنګه چې منجن وي نن موږ راغلو د سینر هنرمند چې کوم دی سمات شاه هغې د نن د زوی واده دی ټول هنرمندان پکې را روان دي یو بل سره ملاویږي ملاقاتونه کوي خوشحالي ده نو هنرمندان سره موږ خبر ترې پکې کوو غپ شپ پکې لګوو او ما سره چې کوم دی پښتون سی هم موجود دی جاوید صاحب هغې سره خبر ترې کوو چې تاسو هم نن راغلي موږ سره یو ځای په دې واده کې مو شرکت وکړو خوشحالي ده روټۍ بخورو بسم الله الرحمن الرحیم نن سمات شاه صاحب د زوی واده دی الله دې به ډېر خوشحاله کړي او ډېره د خوشحالۍ دا خبره ده چې نن پښتونیوزم دلته موجود دی دا ډېره غټه خبره ده بل له دې نه علاوه زموږ چې کوم سوپر سټار دي د پی ټي وي د فلم سید رحمان شینو صاحب اسماعیل شایست صاحب طارق جمال صاحب پامیز صاحب او انیب بلوچ صاحب غونډه کې کسان نن راغلي او نور ملګري هم را روان دي زموږ کوم د اخبار ملګري چې د احتشام تورو صاحب او سیاد خلیل صاحب او امجد هادي صاحب او رضوان صاحب نو ټول د چا نومونه هېرېږي خو ټول یا خفه کېږي دی نه او ټولو ته د سمات شاه صاحب په واده باندې ټولو ته په خیرحالي او مبارکي وایو السلام جی بالکل زموږ پروګرام به جاري وي موږ سره اوسئ موږ مخکې ورځو او نور چې کوم ته هنرمندان را روان دي هغې سره به ګپې شپې خبرې ترې به ورسره کوو که څنګه منجن لیټس بریک جی ګرانو عزتمندو کتونکو اوس دا وخت ما سره سمات شاه صاحب موجود دی سینر هنرمند هغې د زوی واده نن موږ هم راغلو هغې سره خبر ترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام مخکې جی مبارکبادي دله درکوو ډېره مهرباني ډېره مننه جی ستاسو مینه ستاسو دا ډېر زیات الله دې خوشحالي درکړي تاسو دپاره ما ته راغئ زما خوشحالۍ کې ګډون وکړو جاوید صاحب شکرګزاره یم جی تاسو شکرګزاره یم جی دا اجاز بیګناه صاحب دې شکرګزاره یم تاسو دپاره راغئ حواله باندې څه ویل غواړم چې کوم سینر هنرمندان ستاسو واده کې شرکت وکړو راغلل الله پاک ټول خوشحاله ساتي زه به ډېر خوشحاله یم چې زما ډېر ښه ملګري ما ته راغله ما سره ملاقات وکړو ما سره د خوشحالۍ شامله شو که نه دا ډېره خوشحاله خبره ده ډېره مهرباني جی بالکل مختصر خبره ترې مو سره وکړې ځکه چې مېلمانه را روان دي مېلمانو سره ملاویږي دوی ته ولاړ دی نو ډېر تنګ نه کړو موږ تر اوسه موږ مخکې ورځو